بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو مینوالو، زیم بلال حمزه خیشکیوال او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. کتونکو تیر شوی ویډیو منګه د ویډیو ایډیټینګ په باره کې جوړه کړې وه. په هغې کې مو سمپل شان د تصویرانو نه ویډیو جوړه کا په موبایل باندې، او انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسو دا زده کړه کوئ چې موږ به په موبایل باندې د ویډیو بیکګراوند څنګه چینج کوو. یعنی په موبایل باندې موږ ویډیو کو او بیا په موبایل ایډیټ کوو، د هغې بیکګراوند به څنګه چینج کوو چې شاته یو 3D افیکټس ولګوو یا شاته بیکګراوند بینر یا سیندري ولګوو. نو انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسو دا زده کړه کوئ. راځئ موږ سره جرار ټیکنیکل سبسکرایب کول مه هیروئ. کتونکو تاسو به کاین ماسټر ډاونلوډ کړی وي. که چا تیر شوی ویډیو نه کتل نو مهرباني وکړئ تیر شوی ویډیو وګورئ، د هغې نه بعد دې ویډیو ته راځئ. بره تاسو ته لینک موجود دی، بره تاسو لینک ته وګورئ، دغه لینک باندې کلیک کړئ، تاسو به لومبنی نمبر ویډیو وګورئ، بیا به دې ویډیو ته راځئ. نو موږ په دې پلس نشان باندې به کلیک کو، ویډیو به مو انټر کا. اوس به په دې کې زموږ ویډیو انټر کوو. د ویډیو انټر کېدو دپاره موږ په میډیا باندې کلیک کو. نو ما یو داسې ویډیو ډاونلوډ کړې ده چې په هغې کې به موږ مینوالو دا ویډیو به زه انټر کړم. دا ویډیو ما انټر کا، دې نه به لومبی نمبر سر لر کړمه. په دې کې خپل ایډز لګېدلي. هم یې ته ختم کړل. دا هغه ویډیو ده، تاسو ته لږ شان پلی کوم چې څنګه ویډیو ده. آډیو به دې ختمو آلرډي، چې آډیو ته خو آلرډي زموږ حاجت نشته دی. ګرانو مینوالو، داسې ویډیو د صرف بره ورځ روانې دي، نور چې کوم بیکګراوند دي په ځای باندې ولاړ دي صرف په ورځ روانې دي. نو موږ صرف او صرف بیکګراوند چینج کېدل غواړو د ویډیو. دې نه بعد به زه په لیز باندې کلیک کړم او بل ویډیو انټر کړم. زه چې کوم مینوالو د ایډیټینګ کومه په تاسو دپاره یوټیوب دپاره، نو دا هم زه په همدې موبایل باندې کوم. ښه، دا اوس ما ویډیو انټر کړه. دې خو ګوره دې ته لږ شان پلی کومه چې څنګه ویډیو ده. دې خو ګورئ تاسو ته به ښکاري چې ویډیو ده، تصویر نه دی. تصویر بیکګراوند چې چینج کېدل خو ډېر اسان کار دی، خو د ویډیو لږ شان مشکل وي. کله چې بیکګراوند سیم وي نو بیا ډېر زر چینج کېږي. نو اوس به زه دا ویډیو ودروم او په دې لاندنۍ ویډیو به کلیک کړم، ځکه چې موږ به د دې بیکګراوند چینج کوو. دا به لږ شان ښکته کړم. اوس تاسو ګورئ په ویډیو مې کلیک کو. زه به لاړ شم د کروما کی، په دې باندې مې کلیک کو. دا به انیبل کم. انیبل کېدو نه بعد دې یو خپل آپشن ورکوي، بار طرف بلیک او کوم چې ډاک دی نو هغه سپین. دا به نورم موږ سپینېدو طرف ته بوځو چې لږ شان د نورم برابر شي. اوس به واپس دا ختم کو. دې خوا تاسو ته ګورئ هماغه ویډیو ده او بیکګراوند ختم. داسې ښکاري چې دا په د اوبو کې ناست دی. مینوالو، که تاسو غواړئ چې داسې موږ خپل ویډیو سره وکړو، خپل یا ناز سره داسې ویډیو جوړه کړو او د هغې طریقه راته وښایه، نو همدغه طریقې ده. که بیا هم تاسو غواړئ نو تاسو ماته د دې ویډیو په کمنټس کې موږ ته کمنټس ولیکئ.
نو څه ماله اجازت راکړئ د را روان ویډیو پورې او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره